السلام علیکم، زم انجینر سمیع الله. باید چې دا ویډیو هر پښتون ورو ګوري چې څنګه اساس د کړه ته وکي چې دا بزنس وایسته څنګه ز کاروبار شروع کما د کوم خبرو خیال بساتما ناکامۍ ته چې سړی زی کمی غلطیانه کوي په دې ټولو خبرو باندې په دې ویډیو کې پوهه کوم. هر سړی وایي ز بزنس کوم، دا بزنس وایسته راځي لګم پوهه کما. بزنس دا چې دا یو پروسس دی چې د پروډکټس یا د سرویسز په ایکسچینج کې دا غینه منافع کولو ته سوی بزنس. یعنی تاسو دا دکانونه نه څوک پکې سخر سي څوک سخر سي دغه پروډکټس خلکو ته ورکوله او دغه په بدل کې دغه نه منافع کوله او یا یو سړی سره هنر وي، څوک مصری دی، څوک ډرایور دی، څوک ټیلر دی، دغه سرویسز ورکوي. یعنی کم هنر چې د سره دی هغه خرڅوله دغه په بدل کې دغه نه منافع کولو ته سوی بزنس. خدا په لیګل طریقه باندې دا څنګه چې تاسو الیګل غیر قانوني لارې اختیار کوي هغه ته بزنس نه وي، هغه ته بیا دا نور نمونه وي، هغه تاسو ته معلوم دي. صحیح ده. نو دغه رنګي بزنس د لپاره بیا ته پروډکټ خرڅي او یا بس تاسو سره هنر وي او تبا سکی سرویسز به ورکوي، یعنی خدمات به خلکو ته ورکوي او دغه د لارې چې کومه ګټه تکي دته وي بزنس. اوس د بزنس س ټایپس دي، س قسمونه دي. یو دی ټریډیشنل کم چې هغه په خواني طریقه کوم را روانه ده تر اوسه پورې پکې خلک لګیا دي. ډیره بهترین ده چې د یو چا دکان وي، څوک ټریډینګ دغه سيزونه کوي، تاسو ته معلومه ده، څوک تجارت کوي، د چا دکان دی، د چا د سبزی، د چا د چرګانو، د چا د کپړې، د چا د سپیر پارټس. دغه څه شی دی ټریډیشنل میتھډ دی چې کوم هغه په خواني طریقه را روانه ده. نن سبا بلم را روان دي کوم چې کرنٹ دی هغه ته وی آنلاین چې د ای کامرس تلاري تاسو کار کوي، یعنی کې امازون راځي یا فریلانسینګ راځي، ډیفرنٹ پلیټ فارمز دي. نو د دلاري تاسو کار کولای شئ خو بس تاسو دکان وی او یا به آنلاین بزنس کې. اوس راځي چې امپورټنٹ الیمنټس په دې کې څه دي د سکسس، یعنی دې کې چې ته کامیابی ترلاسه کې نو د کوم خبرو خیال ساتل پکار دي. په دې خبره ځان پوهه کې اسنه چې تا پر دې پیسې راغستې په قرض او پړنده په ورځې نو ته بیا ظاهر خبره چې ته ناکامۍ طرف ته ځي، نقصان طرف ته ځي او بیا به په معاشره کې عزت هم ختم شي، قرضدار هم شي او بیا یو طرف او بل طرف ته منډي وهي. نو بزنس داسې مسټارټ کول کدا څنګه چې نن سبا خلک لګیا دي. ها مایند سیټ پکار دی، یعنی سوچ پکار دی، فکر پکار دی، یو مطلب یو براډ مایند پکار دی د دې لپاره چې ستاسو ذهن فراخ وي. د څه حواله سره یعنی په دې کې صبر ډیر زیات ضروری دی په بزنس کې. کته دکان سٹارټ کړلو، کته آنلاین کار کې، نو صبر وکړي او د صبر سره کنسستنسي ستچې مستقل مزاجي وي. مستقل مزاجي دا څنګه چې عربی ته یو ورځ چټي کې او 2 ورځې زه یا 15 ورځې نه زه په بل ورځ چټي کړی او بیا چې دا کاروبار پتن درول بل شروع کوم نه، یو کاروبار دی شروع کړلو، صبر وکې او مستقل مزاجي سره باغې ته وخت ورکې نو ته به دې کې سکسس طرف ته ځي. بل ستا سره به هنر وي، سکلز به وي ستا سره، د کوم خبرو د مارکیټینګ سکلز به وي ستا سره چې مارکیټ څنګه کار کوي، خلک مارکیټ کې په څه طریقه باندې ډیل کوي د خلکو سره، کمیونیکیشن سکلز، کمیونیکیشن خلکو سره بسنګ روابط کې اغستل خرڅول بسنګ کې دغه سره ملاقات څنګه کې هغه ته خپل پروډکټ مخې ته څنګه یګ څنګه به ایکسپلین کې د دې ټولو خبرو به خیال ساتي او دغه سره سیلز باندې چې ته پوهیږي چې ربي سیلز به په دې پروډکټ څنګه راولم، یعنی دا کوم څه چې زه خرڅوم که آنلاین دی که فزیکل دی نو دې کې د کوم خبرو خیال ساتل پکار دي. نو چې دا هنر ستا سره البته مارکیټ ته راځي کنه بیا به ناکامۍ طرف ته ځي. بل خبره سٹارټ به څنګه اخلي، سټیپس ټو سٹارټ ا بزنس. ته به څنګه سٹارټ اخلي، سٹارټ به څنګه اخلي، آیډیا سلیکشن چې ستا لاوله سلیکشن برابر وي، ستا څه آیډیا ده د څه حواله سره سره آیډیاز شته، یعنی کوم بزنس ستاسو لپاره بهترین دی چې دا ته معلوم وي، دا څنګه چې راغله او چې توکل په خدای کېږي به ناکامۍ طرف ته وځي. بل مارکیټینګ ریسرچ چې ته په کوم مارکیټ کې یعنی فرض کته د سوات مارکیټ کې، د پیښور مارکیټ کې، د اسلام آباد مارکیټ کې ته ریسرچ وکې، ته وګورځې چې دلته د کوم څه ډیماند زیات دی. خو څه خبرې پکې نور دي پاغې دي پوهه کوم او د مارکیټ ریسرچ سره بیا پلانینګ کې د خپل بجټ چې تاسو سره څومره پیسې دي، دا څنګه چې ربي تا په قرض باندې پیسې راغستې د یو نه او د بل نه او نه پتا کې بیا مستقل مزاجي وي او نه پتا کې صبر وي، تا چې په ور ودانګله ته بناکامۍ طرف ته ځي. د دې خبرو خیال ساتل پکار دي. آیډیا سلیکشن، مارکیټینګ ریسرچ پکې او پلانینګ اینڈ بجټ. هغه د لپاره پلانینګ کې چې به سٹارټ د څومره پیسې را واخلم، څومره پیسې د ځان سره کېدم، څه کول پکار دي سن دي. ان شاء الله زه تاسو له نورم داسې ویډیوز راوړم چې سټپ بای سټپ تاسو ان شاء الله په خپل باندې سٹارټ اخلي د خیره. بل کامن میسټیکس، کم میسټیکس چې خلک هغه غلطیاں کوي دا غینا هغه نقصان طرف ته تلی شي، کاروبار ختميږي، هغه تباہ کیږي، هغه ډوبېږي. کله کېږي چې کله ته کویک ریزلټ غواړې، بس چې ته ماښام ته ریزلټ غواړې چې ماښام به 100 روپۍ ګټم یا په دې میاشت کې ماته پکاري چې زه 2 لک روپۍ وګټم یا 3 وګټم یا 15 وګټم. چې کویک ریزلټ غواړې خانه ریزلټ
زر نه میلاویږي په دې بزنس کې، ځکه چې صبر او مستقل مزاجي دا په دې کې یو اهم جز دی. بل not learning skills چې تاسو سره لرنینګ ته نه کې صحیح ده، مختلف خلق په خلکو باندې ته د خلکو هغه کاروبارونو ته ګوري چې پای کې ته سوچ کې فکر کې چې ربي مارکیټ څنګه اپ اینڈ ډاون کېږي، چې تاسو سره د هغې لرنینګ سکلز نه وي ته به ناکامۍ طرف ته ځې. نو ته به زده کړه کې ګورې چې مارکیټ کې خلک په کومه طریقه باندې لګیا دي، د هغوی نه زده کړه کوه، کم خلکو نقصان کړي وي د هغه نه زده کړه کوه، کم خلک ګټه کوي د هغه نه زده کړې کوشش کوه. بل کاپي ادر بلایندلی، خلک کاپي کوله چې د پلان کې د چاولو یا د غوړو وړو دکان دی راځه زم سٹارټ اخلم، بلایندلی به نه راځي، ته د هغه سره کېنه مارکیټ وګوره د په مارکیټ کې څومره وخت کېږي. یو سړی د ټیلرۍ یا د کپړې دکان یې کړی او ته وایې چې بس به زه به دکان ونیسم پیسې را سره دي کپړه به راوړم د لاهور یا د کراچۍ نه او وا به یې چوم او ناست به یم پکې، دا ته پړنده لګیا یا څوک چې پړنده لګیا هغه همیشه دپاره غرق وي. نو ته به سوچ کې فکر به کې دا ټولې خبرې تاسو ته ما ویل چې ربي ته د دې سټیپس نه تېرېږې د هغې نه بعد به ته سټارټ اخلې. او که تاسو کاپي کړلو چې پلان کې لګیا دی د چرګانو پنجره یې لګولې ده او غټ دکان یې دی او د ورځې 10,000 ګټي زه به هم ګټم، نو ته وګوره چې هغه انویسټمنټ څومره کړی دی، د هغه پلانینګ په څه طریقه باندې دی، د مارکیټ ته کله راغلی دی، د زده کړه څومره کړې ده. نو د هغې نه بعد داسې به بلایندلی نه ځې چې ربي ته پړنده باندې ورځې نو ته به ناکامۍ طرف ته ځې.